الګا ټول ته سلام کوم او خوشاله پدې ما وقاص په بلنه راغلم کنه زه بیمار وم نشم راتلی خو ما وقاص له بس جواب ورکړ دا الله ورته لرجی نو چې ارمان زمانو مایندګي وکړه زما مړی په دغه وخت کې ډیره خراب و نه ما وی زما کارو شو خو دلته دی چی او د جوارو د ډوډۍ راکې څو مړی را برش غونډه کې کړه نو اوس به د شعرونه وایم کوشش کوم چې وایم ما خو یې زه به نه وایم جی ګران زما یو کلام دی چې په فکر او دیان کې که خطا شوې نه بس لاړې په فکر او دیان کې که خطا شوې نه بس لاړې او په ژوند کې خو چې کله وار خطا شوې نه بس لاړې او په مال پسې زړه مه خوره د کردار پالنه وکړه که هر څه در سره وي چې رسوا شوې نه بس لاړې او په نیغه لارې ځه چې له فکرونو نه ازادې په نیغه لاره ځه چې له فکرونو نه ازادې په ګډو وډو چارو که لګیا شوې نه بس لاړې په نیغه لاره ځه چې له فکرونو نه ازادې په ګډو وډو چارو که لګیا شوې نه بس لاړې او ژوندون خو د یهرانو په محفل باندې ژوندون دی بیا پران شو ژوندون خو د یارانو په محفل باندې ژوندون دی او د داسې محفلونو که جدا شوې نه بس لاړې او ما لوګټه بېشکه خو د خیر په کار خرچ کا که ټول عمر د جمع په سودا شوې نه بس لاړې او حرکت کوه سیراجه که دوام په دنیا غواړې د ژوند د حل زلو که په شا شوې نه بس لاړې او یو څو خطې د سره شریکوم چې د علم هنر پوهې خاوندانو له سورو اور دی دا سیمه د بېحیسه بې ضمیرو خلکو کور دی او چالاکو زورورو پکې ښه ایشونه وکړل د ژوند د تېرولو هنر دلته چل او زور دی او ګرانه یاره څنګه به مې یاد نه یې څومره احسانونه دې راپورې دي او ته د نورو خلکو غوندې چرته یې او که نه دا ستا خبرې نورې دي او په اکو بکو باندې نه پوهېږم یوه خبره صفا سپینه کوم او خلک په شوخ و اننګو پسې ځي زه د زیړمخو سره مینه کوم او بیا چې نه یمه نازونه به دې څوک وړي بیا چې نه یمه نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسې او چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږې ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه زه کمرول او داسې پیمانه د حسن چل